وړکې مینې که غریبې تورې جامې دې همیشه په غاړه وینه د زنګېدلو سترګو یاره په ما بربادې ورځې ستا د لاسه ستا په قدم دمه قدم په لاره نو تندکونه خو به خورم په لاره خو همدغه لاره به جنت ته وځي او ګلان کرمه د تورخم په لاره سلامونه خوږو زه ستاسو ورور ستاسو ملګری نورخیال بونیري څنګه چې تاسو خبر یې لوی کور افغانستان کې دا مهال سیف الله دیدار صاحب راسره ناست دی غوښتل مې چې دې نه څه شعرونه ریکارډ کړو ستاسو دپاره او ورته په خپل پروګرام کې هرکلی ووایو او ډېره مننه یې کوو مننه بونیری صاحب تا ته هم ښه راغلاست وایو لوی کور افغانستان ته خدای دې وکړي چې تېرې دفعه موږ نه ښې خاطرې وړي وي په خیر راغلی وروره شعرونه به زه درته ووایم چې راشه کښېنه ښې خوږې خبرې وکړه راشه کښېنه ښې خوږې خبرې وکړه ژوند ښه نه ده لږ په دې خبرې وکړه زه ښه نه وم او که ته علت یې څه و زموږ په بندې رابطې خبرې وکړه پاچا وایه که نه کوم حالت ته ځي به د پښتون په آیندې خبرې وکړه زه درځمه که د خدای پاک وله خوښه کوڅه نه د دروازې خبرې وکړه زه درځمه که د خدای پاک وله خوښه کوڅه نه د دروازې خبرې وکړه داسې چوپ په خوله مې خوا کې ولې ناستې سترګې ولې غړوې خبرې وکړه که دیدار باندې د زړه رحم کوي نو ورته کښېنه څو دقیقې خبرې وکړه او لالی مې مړ شو کلی وران شو چې بیا جوړېږي زه به خاورې یېرې یم جار صاحب ټپي بدن هم واورو تېر ځل په شا جار مسافر مه وژنې خاونده په ځنکدن کې د وطن ارمان کوینه مسافر ډلې ډلې راغله زما د یار ډله وروستۍ ده رابسینه خمارو سترګو ته دې وایه چې مې د صبر کاروان نه ایساروینه په تا مې غم کله پیرزو ده بېغمه یاره خیري خپل ځان ته کومه وړکې مینې که غریبې تورې جامې دې همیشه په غاړه وینه د زنګېدلو سترګو یاره په ما بربادې ورځې ستا د لاسه که دیدن کړي تلوار راوکړه په ما تادي د نابلد وطن ته ځمه که دیدن وشي که ونه شي تګ مې بانه ده د یار کور به ووینمه هېڅ مې نه رسېږي وس په بعضو خلکو هېڅ مې نه رسېږي وس په بعضو خلکو ځان مې وخوړو بس په بعضو خلکو بس له خولې نه یې خوږې خبرې وځي ځان یې ګران کړلو یو کس په بعضو خلکو الدنیا سجن المؤمن مخلوقه زندگی شوله قفس په بعضو خلکو یعنې چاته مثبت ویلي نه دي موږ ښه نه لګېږو بس په بعضو خلکو که دیدار باندې دا بعضې مقدس دي دیدار هم د مقدس په بعضو خلکو څو نور شعرونه دي خیاله چې په ډېرو کړی مې باور و خوټګانو ختل نږدې ملګري و یارانو خمارانو ختل زه به د خپلې بېوسۍ قیسې نو چاته وکړم پردي خو څه کړې زما خپل هم دښمنانو ختل ما چې په ګرانه رانیولي وو دا بعضې خلک همدغه خلک په آخر کې په تاوانو ختل چاته چې موږ د زندګۍ اهمیت وښودلو وګوره هغه خلک پورته تر اسمانو ختل ما ویل یوازې یم زه دیداره نه وم خبر ډېر داوګیر مې په والله چې د جانانو ختل لګیا یم ورو ورو جواري بایلمه د وخت په دغو کې زندګي بایلمه د څه تشبیه ورکم د ځان سره بس خو چې څه راسره دي بایلمه او غربته کوم خط ته دې راوستمه لکه خامار زه خپل بچي بایلمه او مونږ د ګټې په ورځ نه یو فایده بس خو چې لاس له څه راځي بایلمه او خیاله په شور کې راګیر شوی یم دومره پوهېږم خاموشي بایلمه ډېره مننه دیدار صاحب ستاسو څخه ډېره مننه